استاد نجیب منلی یو هغه بحث چې هم په فلسفه کې مطرح دی، هم په ادبیاتو کې، هغه د هرمونیتیک بحث دی. البته په افغانستان کې د افغانستان په پوهنتونونو کې یا د ادب پوهنې په حلقو کې په دې باره کې خبرې نه کیږي، خو په هر حال مطرح بحث دی په دنیا کې. نو تاسو خو یا له تعریف پیلوي او یا د کلمې له ریښې، خو ګمان کوم چې دا کلمه ناشنا ده، د کلمې له ریښې شاید پیل کړي. د ما اټکل خو دغه ده، بیخي سم اټکل هم کړی دی. هرمنوتیک د یوناني کلمې نه راغلی دی، هرمنوتیک تکنی یا د تعبیر هنر. په عنعنوي فقه اللغه کې یونانیان دا د هرمس پورې تړي. هرمس هغه خدای ګوټی و چې د نورو خدایانو ترمنځ یې رهبري کوله، پیغامونه یې وړل او نښې یې پېژندلې. خو ارسطو چې دا کلمه کارولې ده د اورګانون یا ارغنون په دویم کتاب کې پری ارمینیا یا د تعبیر په باره کې، په دې کې د تعبیر او د تفسیر د متون د تعبیر او د تفسیر قوانین وضع کوي. بیا د ارسطو وضع شوي قوانین یو څه موده په خپل حال پاتې کیږي او بل ځل د رواقیونو په وخت کې په دې باندې کار کیږي، خصوصا د طبیعي هرمنوتیک مفهوم رامنځته کیږي، یعنی چې طبیعت هم همدغسې نښې دي او د نښو د تعبیر نه سره د طبیعت واقعیتونو ته هم رسېدلی شي، یوازې متنونه مطرح نه دي. خو د هرمنوتیک ډېره برخه چې ډېر کار پې شوی دی او د هرمنوتیک په تعریف کې زیات په اصرار کیږي، هغه د مذهبي اړخه ده. اول د یهودیانو په منځ کې د تورات د متن په تفسیر او تشریح باندې کار وشو، ځکه چې مذهبي متون تفسیر او تشریح ته ضرورت لري. لکه موږ چې په عالم اسلام کې په قرآن شریف باندې د پوهېدو لپاره تفسیر کوو، د دوی مقصد هم همدغه خبره ده. یعنی هغه چې موږ د علم کلام په برخه کې زده کوو، د هغې یوه برخه د یهودیانو په منځ کې هم رایجه وه. هرمنوتیک د تفسیر هنر دی. وبخښئ، د دې له خاطره چې زموږ اورېدونکي ډېر پرې پوه سي، فرضاً د قرآن شریف تفسیر څوک کوي په دې اسلامي ټولنه کې، نو ځینې اصول لري، مقررات لري. مثلا هغه باید له عربي لغت سره هغه سړی بلدي، له عربي ګرامر سره بلدي، د هغه وخت له عربي ژبې سره چې قرآن شریف په کوم وخت نازلېدو له هغه سره باید بلدي، نه پېژم له احادیثو سره باید بلدي. دا مختلف شیان دي چې مفسرینو وضع کړي دي د تفسیر کولو لپاره. دغه شی یعنی هرمنوتیک بحث ده. دغه شی د تفسیر اجابات دي. هرمنوتیک هغه مجموعي قواعد او علوم دي چې د هغې په اساس باندې د هر څوک چې تفسیر کوي هغې ته ورسېدلی شي. یعنې دغه اجابات خو د دغه اصولو سره تړلي دي. نو د میلاد نه یوه پیړۍ مخکې یو یهودي ملا چې هیلل هزکن نومېده، هغه د تفسیر دپاره 7 قاعدې وضع کړلې. بیا د دې 7 قاعدو نه یو بل عالم 14 اصول جوړ کړل. خو دغه ټول چې سره جمع شول، د دې نه هغه 4 اصلي ټکي چې د هرمنوتیک مجموعه تشکیلوي، هغه په یهودي علومو کې اول فصاحت دی چې هغه خپل متن دی، هغه څه چې واضح دي، هغه څه چې په فصیح ډول بیان شوي دي، یعنی هغه څه چې ښکاره دي په متن کې. دویم شی چې باید په نظر کې ونیول شي، دویمه درجه، هغه ته دوی رمز وی، یعنی رمز، هغه څه چې په رمزي ډول باندې بیان شوي دي. دریم شی چې دوی په نظر کې نیسي، هغوی ته درسه وی، یعنی هغه څه چې اشاره ورته شوې ده او د هغې باید تعبیر وشي. دغه اشاره چې ورته شوې ده او د رمزي بیان ته دوی څه فرق کوي؟ رمزي بیان داسې دی چې یو شی په لږ څه پیچلو الفاظو بیان شوی دی، په تشبیه او استعاره باندې بیان شوی دی، یا د یو شی د بل شي په ځای باندې بیان شوی دی. درسه برخه چې ده، دا هغه برخه ده چې په هغې کې تعبیر ته ضرورت دی، یعنی یوازې په کلمې اشارې ته فکر نه دی شوی، هغه چې د شاته پراته دي هغه هم باید ورسره وکتل شي. او 4مه برخه یې چې د سود په نامه یادېږي، دا هغه څه دي چې پټ دي او یوازې د حال خاوندانو ته څرګندېږي. یعنی چې دغه یهودي عالمانو یا یهودي عالم چې دا بحث شروع کو، دوی د یهودو د مقدس کتاب په حصه کې دا بحث کو، نو په دې کې دغه د حال د خاوندانو بحث ته هم ځای ورکو، دې ته هم ځای ورکو. او علت دا دی چې د خدای خبرې د ټولو دپاره دي،
مګر ټول په نه پوهیږي. ځینې کسان دي چې هغوی په ښه پوهیږي او کېدای شي چې بیا هغه خلک د نورو د لارښوونې وسیله شي. نو کچېرې سړی په خپله متن ته وګوري، خبره که په متن کې واضح وه خو ډېر ښه، که په متن کې خبره واضح نه وه شاید په رمزي ډول بیان شوي، یوه کیسه شوي، یو مثال ورکړل شوی، په هغې باندې پوهېدل پکار دي. بیا که هغسې نه و کېدای شي چې په تلویحي ډول باندې یو شی یاد شوی نو د هغې باید بیا تعبیر وشي. په خپله په اسلامي ټولنه کې په اسلامي معرفت کې دا خبره ډېره کیږي چې د قرآن شریف په رازونو باندې چې د عوام نه پوهېږي او اولا پوهېږي. د مقدسو کتابونو د تعبیر او د تاویل په باره کې دا خبرې عامې خبرې دي. هر مذهب همدغه شیان لري او طبعا د یهودیت نه وروسته مسیحیت هم په دې باندې کار کړی دی او دغه د معناو 4 درجې چې موږ ذکر کړلې دې باندې عیسوي عالمانو هم ډېر کار کړی دی او اوریګن په 115 مسیحي کال زیږېدلی دی او تر 245 پورې ژوند کړی دی. د تحلیل او تفسیر دپاره 3 برخې په نظر کې نیسي چې یوه تاریخي برخه ده، هغه څه چې د تاریخ په اساس موږ په هغې باندې پوهېدلی شو. دویمه برخه یې هغه برخه ده چې د معرفت په اساس موږ ورته رسیږو او دریمه برخه یې هغه ده چې د اشارو او د الیګوري د لارې یا د نمونې د لارې موږ هغې ته رسیږو، مستقیم ورته نه رسیږو. تاریخ یې ښکاره معنا ده، هغه معنا چې په تاریخي لحاظ موږ هغې ته رسیدلی شو او تاریخي شواهد د هغې په باره کې لرو. هغه څه چې موږ په باور کولی شو مستقیما په خپلو حواسو باندې درک کولی شو. د معرفت برخه یې هغه برخه ده چې د حال خاوندان هغه درک کولی شي، یعنی د متن شاته چې پروت دی هغه دوی ته د الهام په ذریعه یا د په یو بل ډول القا کیږي. او د الیګوري برخه هغه برخه ده چې په هغې کې د پیښو ته واقعیو ته اشاره کیږي، په ښکاره ډول نه دي بیان شوي مګر سړی کولی شي چې په تشبیهي ډول د هغې لارې حقیقت ته ورنږدې شي. بیا په 12مه پیړۍ کې د مسیحي هرمنوتیک علم یو څه تحول وکړ ځکه چې په 12مه پیړۍ کې دوی بیرته یوناني متونو ته رجوع وکړه او په عین حال کې اسلامي علم دوی ته ورسید. هغه څه چې مسلمانانو له یوناني علوم راخستي وو هغه بیرته دوی ته ورسېدل او دوی له سره وکړه شول چې په خپل مذهب باندې فکر وکړي. زمونږ په فرهنګ کې هم د علم کلام مسله ډیره زر مطرح شوله. د اسلام په صدر کې اول د قرآن راټولول په خپله یوه ډیره مهمه خبره وه. د هغې نه وروسته بیا د قرآن د احکامو په باره کې هغه څه چې واضح وو، هغه څه چې روښانه وو هغه په خپل ځای وو مګر ځینې شیان هلته نه وو. هلته بیا د قرآن د تفسیر مسله مطرح شوله چې دلته هم علماو قواعد ورته وضع کړل چې همدا د هرمنوتیک قواعد دي. د قرآن د تفسیر دپاره اول قرآن کارول کیږي، یعنی د قرآن یو برخه چې روښانه نه وي د هغې د روښانولو دپاره د قرآن نورو برخو ته رجوع کیږي که هغې کې څه اشارې ورته پیدا شي. که په هغې کې اشارې پیدا نشي بیا په احادیثو کې پلټنې کیږي، که په احادیثو کې پیدا نشي بیا نور کتابونه پسې کتل کیږي، د عربو فرهنګ ته پسې رجوع کیږي. دا شان نزول دا خپل هم په هرمنوتیک کې شامل دی. شان نزول په خپل په هرمنوتیک کې شامل دی. د لپاره چې د معنا فهم وسی دا ټول مسایل د هرمنوتیک د علم یو برخه ده. نو هرمنوتیک چې د خبر لګ سره راټول کو تر 12مه 13مه پیړۍ پورې یوازې د مذهبي متونو د پوهېدلو علم و. وروسته په اروپا کې د رنسانس د دورې نه را په دې خوا په هرمنوتیک د سره فکر وشو او نور علوم هم د همدغې لارې وڅېړل شول، سره راټول شول، ادبیاتو ته په همدې ډول باندې فکر وشو، د متونو په راټولولو کې د متونو په جوړولو کې په دې باندې کار وشو او د هرمنوتیک اوسنۍ بڼه معاصره بڼه د 19مې پیړۍ په اوږدو کې د 2 عالمانو لخوا یو فریدریش شلیر مخر چې په 1840 کې مړ دی او بل دلته چې په 1833 کې پیدا دی، دې دواړو په دغه مسله باندې کار کړی دی او د هرمنوتیک اصول یې د بشري علومو د اساساتو لپاره کارولي دي. استاد منلی ویل کیږي چې شلایر ماخر اول سړی و چې د هرمنوتیک دغه تعویل دغه تعبیر د تعویل او تعبیر اصول د ادبیاتو لپاره هم مطرح کړل.
په ادبیاتو کې دې سړي نوم ډېر راځي. بیخي درسته، ځکه چې دغه د او دلتي یوازې په ادبیاتو کې نه، د بشري علومو لپاره چې تهدابي کې خود همدغه د هرمنوتیک په اساس کې خود، او په شلمه پیړۍ کې بیا د فلسفي هرمنوتیک مسله مطرح شوله. علاوه د دینه په شلمه پیړۍ کې د علومو تقسیم ته هم د خبرې یو څلار پرانیستله. په شلمه پیړۍ کې د علومو په تعریف باندې هم د سره غور وشو او علوم په دوه ډول وویشل شول. هغه علوم چې د تجربې د لارې ورته سړی رسیږي، چې هغه همدغه فزیکي علوم، د طبیعت علوم او ریاضیات په دې کې راځي، او دویمه ډله هغه علوم دي چې هرمنوتیک تاریخي علوم ورته وایي، یعنی چې د انساني ټولنو د تاریخ او په انساني ټولنو کې د پیښو او د واقعیتونو د تعبیر په اساس د علم کار کوي او خپل اساسات دي. دې کې مونږه کزه پویدلم دوی چې دغه تقسیم کوي، د دوی اصلي مقصد دا ده چې ځینې علوم خو اثباتي دي، که زه هر رقم تفسیروم، که زما هر ډول خوښه وي، که زما هر ډول احساس وي، هغه په همغه شکل موجود دي. فرضاً ریاضي ده، په ریاضي کې له لسو سره چې لس جمع کړي نو شل به کېږي. زم دا کار کوم، تاسې هم 100 کاله مخکې هم شل کېدو، 100 کاله بعد به هم شل کېږي. لیکن یوه تاریخي واقعه ده، هغه زه په یو زمان و مکان کې اوسم، هغه یو ډول راښکاري، په یو بله زمانه کې بل ډول راښکاري. فرضاً چنګیز خان په هغه وخت کې چې د ظهور وکړو، د منګولیا خلکو ته یو اتل و، لیکن اسلامي خاورو باندې چې د یرغلونه کړي وو، دوی لپاره خو یو اهریمن و. نو هغوی تاریخ ته له یوه نظره وکتل، دغو خلکو چې ځپل سوي خلکو دوی تاریخ ته له بل نظره کتل. نو ځکه دوی دا په دوه ډولو ویشي، ځکه چې په دې کې د انسان خپل عواطف، خپل احساسات او خپل لید ډېر شامل دی. دغه باریکي ده پکې، دغه باریکي ده پکې، ځکه چې که چیرې مونږ دا وایو چې هغه علوم چې د انسان ذهني ادراک د هغې په وده کې او د هغې په جوړولو کې نقش لري، د هغو علوم نه بیل کو چې د انسان د ادراک نه یو څه آزاد دي، نو دا شاید لږه مؤثرتره لار واوسي. او په همدې خاطر په اوس وخت کې علوم په دغه دوه ډلو باندې چې اثباتي علوم دي او تاریخي علوم تقسیمیږي. په دغه ډله کې طبعا ادبیات هم راځي، او کله چې ادبیات په دې ډله کې راغلل، نو د ادب یو ډیر مهم جز کره-کتنه ده، او د کره-کتنې لپاره هم کوم اصول چې وضع شوي دي بیل بیل ډولونه لري، چې په دې کې یو هم د هرمنوتیک کره-کتنې بحث دی. پل ریکر چې د معاصر هرمنوتیک یو ډیر ستر مفکر دی، د ریکور په نظر باندې عمده خبره دا ده چې مونږ چې متن لیکو، د دې لپاره لیکو چې د یو چا سره ارتباط ټینګ کړو، مګر دغه ارتباط د زماني او مکاني شرایطو سره تړلی دی. نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې ځینې اثر د زماني او مکاني شرایطو سره تړلي دي، او کانت هم دا وایي چې یو اثر پرته له زمان او مکان نشته دی. یو اثر په یو وخت کې را پیدا کیږي، د هماغه وخت واقعیتونه منعکسوي او هماغه وخت کې ښکلا ایجادوي. مګر موږ عملاً ګورو چې که په لنډه موده کې دا خبره رښتیا ده، په اوږده موده کې ځینې داسې اثار شته دی چې د پیړیو وروسته لوستونکي پیدا کوي، د پیړیو وروسته اخیستونکي پیدا کوي. نو دغه اثر چې په پیړیو موجود و او اخیستونکي نه پیدا کړی، ناڅاپي اخیستونکي پیدا کوي، د دې څه علت دی؟ دلته معلومیږي چې یوازې زمان او مکان باید په نظر کې ونه نیول شي، د دې ترڅنګ نور څه هم شته. دغه نور څه لټول او د دې نور څه پیژندل، دغه د معاصر هرمنوتیک د بحث یوه برخه ده. خو استاد منلی، ګمان کوم دغه زمان او مکان دا هم د معاصر هرمنوتیک د بحث موضوع ده. زه یو دوه مثال در کوم، یو دوه مثال وایم، ممکن اوریدونکي لا ډېر شورته متوجي سي. رحمان بابا وایي، مشهور بیت دی، چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن، نشي د خانانو سره کله چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن. اوس په شلمه پیړۍ کې چې زموږ ټولنې ته طبقاتي شعور راغی، هغو خلکو چې طبقاتي شعور پیدا کړی، دا بیت د یو نوي شعور په رڼا کې تفسیر او تعبیر کو. خو د رحمان بابا په وخت کې له موږ سره هېڅ سند نشته چې طبقاتي شعور به و، او رحمان بابا چې د دې متن مؤلف دی او منبع ده
چې هغه به همدا معنا ځنې اخیسته چې په 20مه پیړۍ کې موږ واخیسته. دلته اوس د زمانې خبره ده، د دوه بیلو فرهنګونو دوه بیلو زمانو خبره ده. زه فکر کوم چې د هرمونیتیک باندې چې څوک تاکید کوي او ضرورت محسوسوي، هغوی دا ویل غواړي چې موږ باید هغه د متن اصلي معنا ته چې د لیکوال په زړه کې وه د رسیدو کوشش وکړو، چې البته ممکن ورسیږو یا ورونه رسیږو. یو بل مثال، موږ اوس د استقلال په ورځو کې د خوشحال بابا له دې بیت استفاده کوو. عملا خوشحال بابا وایي ازادي تر باچاهۍ لا تیری کا، چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. حال دا چې دغه سیاسي استقلال چې اوس موږ کوم مفهوم ځینې اخلو، په هغه وخت کې دغه څه شی نه و. هلته ازادي د عقل په پخوانو متونو کې ازادي همغه فردي ازادي ده. مثلا یو سړی بندي نه وي او ازادي، یو سړی د بل غلام نه وي، یو څوک د بل چا وینځ نه وي او آزاده مېرمنې په اقتصادي لحاظ باندې بل چاته محتاج نه وي. پخوانو له ازادي نه دغه مفهوم اخیست، لیکن اوس موږ نور مفاهیم ځینې اخلو. اوس ممکن له ازادۍ نه د لیبرالیزم معنا هم واخلو، لیکن موږ اوس د خوشحال بابا دغه بیت د خپلو مقاصدو لپاره او د خپل معرفت په رڼا کې تعبیرو، خو دا دقیق تعبیر نه ده. زه فکر کوم د هرمونیتیک د ماهرانو لوی مقصد همدغه ده چې هغه کوم تعبیر چې اصلي همغه ته ځان ورسوي. د اصل موضوع هم د هرمنوتیک د بحث یو اساس دی، ځکه چې موږ مخکې اشاره ورته وکړه چې د هرمنوتیک بحث د الهي کتابونو د پوهېدلو لپاره وضع شوی دی. خو هغه څه چې تاسو د 20مې پیړۍ د نامتو عالم ریکور پیسه کې وایست، هغه یو څه بیل شی دی. خبر هم دلته ده چې لکه څنګه چې د مذهبي متونو په باره کې هغه څه چې الله تعالی خپلو بندگانو ته را لیږلي دي هغه یو څه دي، د بندگانو درک د تاریخ په اوږدو کې له دغه څه نه بل څه دی. په تاریخي هرمنوتیک کې یا په تاریخي ډول هغه تر 12مې پیړۍ پورې چې موږ کوم بحث وکړ، په هغې کې هڅه دا وه چې د متن هغه اصلي جوهر ته ځان ورسوي، یعنی د خدای اراده څه وه چې دا یې ویل. کله چې معاصر هرمنوتیک ته راځو، دلته سوال لږ مخشوشیږي په دې معنا چې اصل متن ته رسیدل تقریبا یو ناممکن کار دی، مګر موږ باید د متن واقعیت ته هم ورسیږو او د متن حقیقت ته هم ورسیږو. د متن واقعیت هغه څه دی چې د ایجاد په وخت کې دغه متن په چاپیریال کې موجود وو او دغه متن یې را پیدا کړ. یعنی رحمان بابا چې کوم بیت ویلی دی، د موږ یوه هڅه به دی چې واقعا د رحمان بابا په زړه کې څه و، د دې خبرې له کولو او د دې کلماتو له استعمالولو یو هڅه خو دا ده. کومو شرایطو کې دا خبره کړې ده، په دې باندې د درک څنګه و. مثلا که موږ د ګلخان او جمال خان کیسه را اخلو، د رحمان بابا په شعر کې لولو یو تاثر اخلو، که همدغه کیسه د حمید بابا په شعر کې لولو تاثر مو بیل دی، نو دغه دوه هم مهالي شهادتونه چې موږ ته د یوې پیښې نه رارسیږي او د دې دوه بیل بیل تاثرونه موږ ته کولی شي چې هم د رحمان بابا په باره کې معلومات راکړي او هم د حمید بابا په باره کې معلومات راکړي او هم د هغوی د ټولنې په باره کې معلومات راکړي. نو دلته موږ د متن نه ټولنې ته ورسېدلو. په عین زمان کې کله چې موږ دغه خبره کوو، د هغې ټولنې د عیني شرایطو زیږنده ده، نو موږ په دغه شعر په هغه وخت کې پوهېدلی شو چې د دغه واقعې په باره کې هم معلومات ولرو. دلته یو حلقه جوړیږي چې دغه حلقه د پیل او پای ټکی نه لري. همغه د موږ د منطقینو د دور باطل حکم په صدق کوي، نو د دور باطل حکم په دغه خبر باندې صدق کوي. نو اوس په دغه ځای کې څنګه لار پیدا کوي؟ او په دې باندې تاسو بل خبره هم ور اضافه کړله چې نن په 21مه پیړۍ کې زه د رحمان بابا دغه شعر نه بل مطلب اخلم چې دا مطلب شاید رحمان بابا په فکر کې هم نه راغلی. نو اوس دغه کوم مطلب چې تنه زه اخلم دا هم یو حقیقت ده، دا هم یو واقعیت ده، دا هم دغه متن یو واقعیت ده. هرمنوتیک کارکتنه دغه ټول ابعاد سره یو ځای څیړي، هم د متن د ایجاد شرایط څیړي او هم د تاریخ په اوږدو کې د متن تحول څیړي او د متن د اخیستونکي وضعیت هم څیړي. نو په دې خاطر دلته هرمنوتیک هغه د نخو او د تعبیر علم دی په رښتینې معنا چې دغه تعبیر په اساس باندې له یوې خوا ماته واقعیتونه د متن په پوهېدلو کې پکار دي، له بل خوا متن د واقعیتونو په پوهېدلو کې ما سره مرسته کوي، او له بلې خوا متن او هغه زاړه واقعیتونه د نوو واقعیتونو په پوهېدلو کې له ما سره مرسته کوي. دغه پیچلي
معادله د هرمنوتیک کارکتنې هغه د مرکزی برخه ده. استاد مننه د پخوانی هرمنوتیک او د اوسنی هرمنوتیک د تفاوت په بحث کې د اوسنی هرمنوتیک دا مشهور جمله یادېږي چې وایي مؤلف مړ دی. منظور ورنه دی چې په دې پسې مګرځئ چې د مؤلف په نیت کې څه وو، چې د شاعر په نیت کې څه وو، ځکه هغه ته نشو رسېدی. تاسو مخکې مرته اشاره وکړه. دوی وایي چې دغه متن چې د له لوستونکي سره کار لري. یو متن د یو لوستونکی دی، متن د آینې غوندې دی، یو هنري متن. په آینه کې که زه ځان وګورم زه پکې ښکارم، که تاسې پکې ځان وګورئ تاسې پکې ښکارئ. رحمان بابا که زه ولولم زه به د خپلې تجربې په رڼا کې ګورم. ما یو وخت د رحمان بابا یو بیت یو چاته ووایو. رحمان بابا وایي ته وده ورباندې ناستې آس دې درومي بې جلبه. دا د ژوند په کیسه کې وایي چې موږ د نفس په سرکش آس باندې سپاره یو او کنټرولوو یې نو په پټو سترګو روان یو. ته وده ورباندې ناستې آس دې درومي بې جلبه. دا هم یو چاته ووایي یو سپین ږیري ته. هغه سپین ږیري راته وویل وایي دغه بیت ما ته 50 کاله پخوا یو وخت را په یاد کو چې زه په آس سپور وم، ژمی و او په کندز کې په یوه دشته کې روان وم او شپه وه او خوب راتو خو آس روان و. ته چې دا بیت وایې ما ته همغه تجربه را یادېږي. ته دغه بله تجربه نه ور یادېده، دغه بل تعبیر نه ور یادېدو، له خپلې تجربې سره دا بیت وتړو. دغه سړی له دې بیته هم بله معنا اخلي، هم دغه بیت یو بل ښکلا ورته لري او یو بل اثر ور باندې کوي. دلته رحمان بابا نور مطرح نه دی، متن او د متن لوستونکی مطرح دی. په نوي هرمنوتیک کې دا خبره ډېره کیږي چې مؤلف مړ دی، یعنی لوستونکی او متن یوه بیله دنیا جوړوي. او حال دا چې هغه پخوانو د هرمنوتیک کسانو هغوی به په هغه پسې ډېر ګرځېدل چې د مؤلف نیت معلوم کړي، د مؤلف د زړه خبره معلومه کی چې د څه ویل. دغه تعبیر صحیح دی؟ دغه تعبیر بالکل صحیح دی. په زړه هرمنوتیک کې هدف دا و چې سړی هغه حقیقت ته ځان ورسوي چې هغه زمونږ له ادراک نه پورته دی. که دا حقیقت د الهي وینا حقیقت وي او که چیرې د انسانانو په خبر باندې هم منکر کوو، همدغسې یو څه ته ورته لار باید تعقیب کړو. خبره په دې کې ده چې نوی ادب او نوی علم، نوی ادبي علمونو دغه خبره ډیره جوته کړې ده چې د اثر لپاره درې شیان لازم دي. یو د اثر ایجادونکی دی، یو د اثر ماده ده او یو د اثر اخیستونکی دی. مخکې د پل ریکور خبرې ته موږ اشاره وکړه. د ریکور په نظر باندې سوال دا دی چې یو هنري اثر څه وخت پیدا کیږي. یو چا یو اثر جوړ که، یو انځور وایسته، یو کیسه ولیکله، یو شعر ولیکه او دای په یو کونج کې کېښود، آیا دغه اثر وجود لري که نه لري؟ دغه اثر دی که نه دی؟ په بالقوه ډول باندې اثر دی، مګر عملا لوستونکي ته نه دی رسېدلی. چې لوستونکي ته نه رسېدلی، لیدونکي ته نه دی رسېدلی، دغه بالقوه اثر د اثر په شکل نشو پېژندلی، د هغه موجودیت نه دی ثابت شوی. نو دلته د مخاطب نقش ورځ په ورځ مهمیږي او په نوو ادبیاتو کې د مخاطب بحث یو ډیر ژور بحث دی. مونږ چې څه وایو تر کومه حده یې ووایو، تر کومه حده په مخاطب باندې تکیه وکړو، تر کومه حده د مخاطب تجربو باندې تکیه وکړو. دا هغه څه دي چې د کره کتنې نه ورخوا د هنري اثر د تولید په برخه کې هم زموږ سره مرسته کوي او دلته هم هرمنوتیک خپل نقش لرلی شي. د پښتو ادب په تحقیقاتو کې، د پښتو په کره کتنو کې افغانستان کې کوم آثار لیکل کیږي، شاعرانو لیکوالي لیکي، ستاسو په نظر باندې په دغه ټوله ادب پوهنه کې او د ادبیاتو په ایجاد کې زموږ لیکوال، زموږ قلموال، د افغانستان قلموال لیکوال د هرمنوتیک بحثونه دوی ته نوی لید ورکولی سي، د دوی د کار ساحه پراخولی سي، دوی ته نوې دنیا پرانستلی سي؟ په شعوري ډول یا غیر شعوري ډول زمونږ ډیرو لیکوالو د هرمنوتیک اصول په خپلو تخلیقاتو کې مراعات کړي دي او په خپلو تحقیقاتو کې خو ښه به دی چې دا کار په شعوري ډول وشي. نو ممکن نوي ګوټونه ورته روښانه سي، ممکن له دغه لارې که په شعوري ډول وشي مونږ په سیستماتیک ډول خپل ادب ته یو نوی نظر وکړو او د دغه نوي نظر په نتیجه کې په خپل ادب کې داسې څه پیدا کړو چې پخوا هم پکې نه لیدلي.